دا هغه د شپې یوه نیمه بجه وه اندازه داسې په خوب ویده وم که نیبوبر خرخرای روان شو چې خرخرای وشو چې ویډ کلجینه وکوغه چې وراتی وی چې کیر خاتم شو چې بدیار وتم تالی تا کیر نه و خاتم دغه سه یلو ول نه راغره بدوه چې د تروته شي کنه په مخ دله ول ټپک دازینه وشو بدیا چې وراتی خلک نه کیرینه رنګ شو دا معلومات نه وشو د مو کیر رغو د دوام کیر به د ترې زوی و دا ته چې وروته خم 15 نفر کې خاتم ستیم بدانې دوه نیمه غنټه په خیال تیر کړه ورینه مو خیال د یوا بجانه تر 2 بجې پره دغه څنګه وا وطن ته یا ځنه کا سن چې تر خو سوال بیا وشو بیا تر لوند کړه چې تر لوند شو تر 2 بجې پره میګو بولته نه یې سره لاس کسون د میو شهیدون شو زلزله کې 15 کسون بشمول 15 کسون خزینه او سړی دا شهیدون شو د می کور ټول لانګ شو او په کیر کې یو وړي کا بچو واکې نه بچ شوی نه غون ختم شوی او دا خو زلزله وشو دوی جټکې و خړې درېستي ډېر خلک نه کور نه لانګ شوی دي او می خیر چې ټول ختم شوی دی په خپل په ورګون کومه په کور نه ومه یا دا غتی مورسون به چې دا ټول ختم شوی واکې نه یو وړي کا او مشوم دا باج پته شوی چې خو دا افغانستان د مطلب ځکه چې غریب غوند وطن د خمن نه لري مطلب بل دا شای نه لري ځکه چې خو ډېر مجبورې دي ډېر مشکلات دي ځکه چې دومره لاس کسون د شهیدون شي دومره تکلیف زابر ته ورسیږي دا خو ډېر مطلب شهید ضرورت لري